السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، بیخي ډېر وخت وشو، بیخي که دا درته وایم تقریبا یو 2 میاشتې وسوې چې زه د ویډیو د لارې نه یم راغلی، له تاسو سره نه یم مخامخ شوی. د هغه څه وجوهات ول، بس کورني مشکلات ول، ستړیا وه. تاسو ته معلومه ده دوستانو، لکه ټول پښتانه چې څنګه ستړي دي، نو داسې زه هم ستړی یم. بس د کور معاملات دي، د کرایه کور مې و، هغه جواب راکړی و. بیا په کور پسې 1 میاشت ګرځېدم، هغه مې پیدا کړی. په 1 میاشت مې کور نسو پیدا کولی، بیا چې مې کور پیدا کړی بیا مې کډه ورابار کړله. نو په دې نوي کور کې مې تقریبا دا اوله ویډیو ده چې کوم، بیا په دې وجه مې 2 میاشتې ویډیو نه وه کړې، نو نن اوله ویډیو ده. دوستانو راځم خپل ټاپک ته راځم. څنګه لکه تاسو ته چې معلومه ده دوستانو، زما ټاپک چې دی زما د ټاپک د یوټیوب دی. زه یو یوټیوبر یم، نو که ډیر کار پر کوم یا لږ، هغه ستاسو په وړاندې دی پر یوټیوب باندې. زما کوشش دا وي چې زه ستاسو د ساتیري وړ داسې یو څه ویډیو پر پورته کړم د شعر و شاعري سره ریلیټډ. په هغه کې د مختلفو شاعرانو شعرونه وي، د ډیرو مشهورو شاعرانو شعرونه وي. خو یوه خبره زه هر وخت تاسو ته کوم چې هره ویډیو زه اپلوډوم چې دوستانو زما چینل سبسکرایب کړئ، زما چینل لایک کړئ. دوستانو په دې سبسکرایب تاسو ته هیڅ زیان هیڅ تاوان نه رسیږي، لیکن زموږ ډیره حوصله افزایي کیږي. زموږ دا کیږي چې موږ دا وګڼو چې زموږ دا ویډیو چې موږ اپلوډوو چې څونه خواري پر کاږو، څومره زیار چې کاږو. دوستانو دا کومه ویډیو چې زه ایډیټ کوم، په دې صرف دا دوستانو سر خلاصیږي چې هغه یوټیوبران وي، چې په څومره وخت کې یو ویډیو ایډیټ کیږي، تیاریږي. داسې نه ده چې زه د چا شعر را کاپي کړم یا را واخلم بس پر یوټیوب یې شیر کړم. نه، یوټیوب یو داسې پلیټفارم دی چې هلته فقط ویډیو شیر کیږي، هلته تصویران دا شان نه وي. نو ویډیو جوړول ډیر ګران کار وي، ویډیو ایډیټ کېدل ډیر ګران کار وي. یو ښایسته شعر پسې ګرځېدل، یو شعر انتخابول، بیا راخیستل، بیا د هغه څخه ویډیو جوړول، هغه ډیزاین کول، دا ډیر ګران کار وي. نو دوستانو زما د خبرې مقصد دا دی، که تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ، د دې معنا دا ده چې زه په دې وپوهېږم چې د خلکو ستا ویډیو خوښه کړې ده، نو زه بیا خوشحاله کېږم دوستانو. او بیا زه خبرېږم هم چې کوم دوست، که هسې تاسو زما ویډیو ګورئ، ماته څه معلومېږي چې چا کتلې ده. نو که تاسو زما ویډیو سبسکرایب کړئ، ماته معلومېږي دا پلاني ملګري کتلې ده. او که کمنټ هم راکړئ، بیا خو بیخي هلته معلومېږي چې دا کوم ملګري، ماته ډایرکټ نوټیفیکشن راځي چې دا پلاني ملګري کمنټ درکړی دی یا پلاني ملګري ته سبسکرایب کړی. نو زموږ نور حوصله افزایي کېږي، نور زموږ زړه ورغواړي چې دا کار وکړو. په دې کې بل یو غرض مې نه دی، د دې دی چې د دوستانو یو پام په بله سي، د دوستانو د ساتیري وړ وګرځي. ډېر شعرونه ما درته زه انتخاب کوم، ډېر پسې ګرځم، په یوټیوب کې پسې ګرځم، په نټ کې پسې ګرځم، هغه مختلف ښایسته شعرونه زه پیدا کوم، راوړم یې ستاسو لپاره ویډیو جوړوم او بیا ستاسو لپاره وړاندې کوم. نو دا یو وخت بیا درته وایم، دا یو وخت زما پر تاسو جوړیږي چې تاسو زما چینل هر وخت چې ویډیو وګورئ، خامخا یو چینل یو وار که چا نه یې سبسکرایب کړی، اول وار زما ویډیو ګوري، نو باید زما چینل در سره سبسکرایب کړي. په دې ستاسو هېڅ تاوان هم تاسو ته نه رسېږي، هېڅ زیان نه درسېږي، نه ستاسو چینل ته رسېږي، نه تاسو ته رسېږي، نه په دې تاسو بد یاستئ، نه دا یو بده خبره ده. زما چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د ګینټۍ یا د زنګ یو نشان دی، د بیل آیکن دی، دا در سره ووایي پر دې لوړ چې کوم نشان دی ال پر لیکلی دی، پر دا ال یې کلیک کړئ. د دې معنا دا ده چې هره ویډیو زه پورته کوم نو تاسو ته ډایرکټ نوټیفیکشن درځي، تاسو ته خبر درکول کېږي چې دا کوم کس چې تاسو سبسکرایب کړی دی د دې نوې ویډیو راغله، بیا تاسو وګورئ. که تاسو یوټیوب خلاص کړئ، تاسو ډایرکټ هلته نوټیفیکشن درځي، تاسو خبرې. نو دوستانو ستاسو نور ډېر قیمتي وخت نه اخلم. دوستانو یو بله خبره درته کوم، ما یو ګروپ جوړ کړی و په واتساپ کې د نیو یوټیوبر په نامه، خو هلته څه درته ووایم دوستانو، داسې د ګوتو په شمېر یو څو کسان شته. که زه نومونه واخلم بیا به نور ملګري راڅخه خوابدي شي د چا نومونه پاته شولو په هغه کې، خو بیا به هم درته ووایم یو څو کسان هلته شته، داسې کسان شته چې هغه اکټیوه کسان دي. زه د هغو نومونه په دې نه اخلم چې هلته ډېر ملګري راسره دي، که د یو ملګري نوم له ما څخه پاته شي نور بیا خوابدی چې زما نوم دې ولې نه کوي یادوم، که د ټولو نومونه یادوم 100 کسان دي دلته ویډیو اوږدېږي. نه، نو چې کوم کسان اکټیو دي په هغه کې ما درته ویل د ګوتو په شمېر کسان دي، 4 یا 15 کسان دي، په 100 کسان هغه هلته اکټیویټي کوي، فعالیت کوي، نور یې نه کوي دوستانو. نو نه پوهېږم چې تاسو ولې هلته فعالیت نه کوئ، څه وجه ده. دوستانو مایوسه کېږئ به نه، ډېر دوستان دا ګیله کوي چې زما چینل پر مخ نه ځي.
دوستانو د چینل د مونټایز دپاره چې دی بقاعده 1 کال وخت دی، 1 کال به ته کار پر کوې. زما هم تاسو وینئ زما د چینل 3-4 میاشتې کېږي، نو تر اوسه تاسو سبسکرایبر هم ستاسو په وړاندې دي او واچ ټایم خو تاسو ته نه در معلومیږي، ما ته معلومیږي چې څومره پرمخ تللی دی. خو کوشش کوم جدوجهد به کوې، خواري به متواتر کاږي، البته منزل ته به ضرور رسیږي. هر انسان چې خواري وکاږي خدای پاک د چا خواري نه ضایع کوي. نو تاسو کوشش وکړئ خواري کاږي ویډیو د یو شی دی د یوټیوب کې به ته دا یو شی به ته کوې فعالیت به کوې، هلته به ته ریګولر یې، داسې نه چې ته یو ویډیو تا نن پورته کړله 10 ورځې بعد بیا بل ویډیو پورته کوې. دوستانو زما ډېر ضروري کارونه ما ته هم راپېښېږي، زه هم انسان یم، ډېر ضروري کارونه لرم، د کور د ټول ذمهواران زما د غاړې دي. خو زه داسې ورځ به نه وي دوستانو تاسو زما پر چینل باندې ویډیوګانې کتلی سئ بیخي که په 10 ورځو کې یو ورځ داسې پاتې شوې چې پر هغه باندې ما د شعر ویډیو نه وي پورته کړې. البته زه خو خپله مخامخ نه وم راغلی، نن رالمه د ویډیو په شکل کې زه نه وم راغلی، خو 2 میاشتې مې کېږي او دغه چې کوم دی دغه زه هر ورځ پورته کوم، هر ورځ یو شعر پورته کوم د مختلفو شاعرانو ستاسو لپاره. نو زه فعالیت کوم، تاسو هم درخواست کوم د نوي یوټیوبر ګروپ ته چې هلته که تاسو یاست خو هم فعالیت وکړئ، که نور نوي ملګري هم راځي فعالیت کوئ، مایوسه کېږئ مه، مایوسي ګناه ده، یو وخت به تاسو ضرور خپل منزل ته رسېږئ. کوشش کوئ متواتر کوئ. نو دوستانو ستاسو نور ډېر قیمتي وخت نه اخلمه، زه په پای کې خپل یو شعر ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. دوستانو زما یو شعر دی، البته خدای پاک دې وکړي چې تکراري نه وي، یو زوړ شعر دی، ډېر وخت یې کېږي چې ما لیکلی دی، تقریبا یو 10 کاله یا 9 کاله وړاندې مې لیکلی دی. نو شعر څه داسې دی، وایي غربت پیغور نه دی خو خلکو ته پیغور ښکاري. غربت پیغور نه دی خو خلکو ته پیغور ښکاري، چې څوک دولت نه لري هغه دلته تور ښکاري. غربت پیغور نه دی خو خلکو ته پیغور ښکاري. غربت پیغور نه دی خو خلکو ته پیغور ښکاري، چې څوک دولت نه لري هغه دلته تور ښکاري. که په دولت کې طاقت وای کارون به تل ژوندی و، که په دولت کې طاقت وای کارون به تل ژوندی و، هغه اوس نسته په نړۍ کې دلته نور ښکاري. چې ساقي مړ دی که بندیز پر میخانه ولګېد، چې ساقي مړ دی که بندیز پر میخانه ولګېد، قماریان نسته کې جامونه ټول نسکور ښکاري. د کلي خانه د غریب سنګلوري حال دې وکړه، د کلي خانه د غریب سنګلوري حال دې وکړه، لوګی یې نسته نن یې بیا راته مړ اور ښکاري. نه اوس مین پر ګودر ناست دی د دیدن په تمه، نه اوس مین پر ګودر ناست دی د دیدن په تمه، نه د پیغلانو پر ګودر د بنګړو شور ښکاري. د لر او بر پښتانه هېڅ توپیر پر ما نه لري، د لر او بر پښتانه هېڅ پر ما توپیر نه لري. ما غزنوي ته هر پښتون سکنی نور ښکاري. غربت پیغور نه دی خو خلکو ته پیغور ښکاري. غربت پیغور نه دی خو خلکو ته پیغور ښکاري، چې څوک دولت نه لري هغه دلته ګور ښکاري. د لر او بر پښتانه هېڅ توپیر پر ما نه لري، د لر او بر پښتانه هېڅ توپیر پر ما نه لري. ما غزنوي ته هر پښتون سکنی نور ښکاري. پر لوی او بخښونکي خدای مو سپارم په مخ.